هفتاوار سایبر سکیورټي نیوز او اپډیټ سره حاضر یو. ټولو نمخکې هډلاینز. یوروپول داسې کال سنټري ختم کړي چې به خلکو نه په 2 میلیون یورو باندې په دوکې سره غلا کوله. لاست ویک اینڈ رینسم ویر API کمزوریانې په موټر برانډ کې ملاوي شوې. ایکسپیرینس سکیورټي نظر انداز کول او د دې ټولو تفصیل کتو د پاره وګورئ هفتاوار سایبر سکیورټي نیوز خبرونه تفصیل سره. یوروپول داسې کال سنټري ختم کړي چې به په 2 میلیون یورو باندې دوکه کوله. یوروپول د زیارت پرز اعلان وکړو او بین الاقوامي پولیس والو په یورپ، استرالیا او کینیډا کې جعلي کرب کرنسي خرڅولو والا گرفتار کړل. په جون 2022 کې شوی سرحدونو نه اخواته تفتیش په ذریعہ پولیس په سربیا کې 14 او په جرمني کې یو نامعلومه سړی گرفتار کړی دی. بلغاریا، سربیا او په جرمني کې 280 شکمن نور کسان گرفتار کړل او د ډیرو شکمنو کسانو باندې تفتیش جاری دی. د مجرمانو نیټ ورک کې کار کولو والا د ډیر تعداد گروپونو باندې مشتمل دي. بلغاریا، قبرص او په سربیا کې 4 کال سنټرو کې تلاشي واغشتله. پولیس والا د دینه تقریبا $1 میلیون کرب کرنسی او تقریبا 450,000 US ډالري، 3 موټري کمپیوټري دستاویزات او 3 ډیجیټل بټوي ترلاسه کړي دي. بنیادی تور باندې په جرمني کې یو آنلاین سرمایه‌کاري باندې 2 میلیون یورو نه زیات نقصان رسیدلې دی. لاست ویک اینڈ رینسم ویر په 13 هفته باندې لاګبټ په 13 هفته کې رینسم ویر په خبرونو باندې یو مرکزی حیثیت حاصل کړي او د برتانیې رویل میل باندې حمله وکړه چاته چې په ملک کې یو اهم ډانچه ګڼل کیږي. رینسم ویر په حمله کې بین الاقوامی شیپینګ د پاره درکار کسٹم ډاک پرنٹ والا کمپیوټر خفیه کړي. رینسم ویر د اپریشن سوسایټي ذمہ داری قبول کړې ده چې په استرالیا کې فایر ریسکیو وکټوريا باندې حمله کړې و. کیوبا رینسم ویر اپریشن مایکروسافت ایکسچینج او WSSRF د خامیانو احتسال کوي او په نتیجه کې CIA او وفاقي ایجنسیانو نه دا خامي د جنوري تر اخیره پورې صحیح کولو کوشش کوي لګیا دي. ولې چې کیوبا او رینسم دواړه فعال او احتسال په وجه دي. د API کمزوریانې په موټر کې موندلې شي. د یوګا لیک سکیورټي محقق سیم کیری د API کمزوریانې تفصیل سره شایع کړي. موټر جوړولو والا API چابي مکمل طور باندې انلاک کولو او شروع کولو د میشن نه متعلق اهم داخلي اپ پورې رسیدلو او ټیلیمیټک ډیټا لیک کولو او مکمل لوی اکاونټ ته رسیدلو دروازه کولاوه کړي. دا خامیانې د کارخانه‌دار په نظریه مختلف دي. خو کېری د پاره هونډا، جینیسیس، فراری، BMW، اکوړا، مرسډیز، لینډ روور، انفینیټي یا جاګوار، هونډای، بینز، نیسان، روس رویس او د ټویوټا API کې خامیانې ولیدي. د ټولو نه لویه خامي اسپایرون نه ټیلیمیټک سره ملو شو. د دې نه فائدہ حاصلولو باندې اډمن پوری مکمل رسیدلی شي. یو دم کې امیز اداکار د پاره 15 میلیون نه زیات گاډو د خپل خوخي مطابق حکم ورکولو اجازه او د ډیوایس فارمویر د لری نه اپډیټ کولو اجازه ملاوي دی شي. د کېری د ټیم د جانب نه یو ریپورتس نه بعد ټول ښکار شوی خامیانی لري کړی دي. ایکسپیرینس سکیورټي نظر انداز کول. سکیورټي محقق براین کریبس یو محقق جینیا کشنر یو ریپورت منظور کړی دی چې پای اعلی دمکی ورکولو اداکار د ښکار کریډټ مکمل هیستوري حاصلولو د پاره تجربه کار کریډټ هیستوري چیک نظر انداز کولو قابل وو. د دې د پاره اوس هم د سړی نوم، پتا، پیدایش او سوشل سکیورټي نمبر پکار دی. د کریډټ هیستوري د ریپورت درخواست په وخت کې ایکسپیرینس لدی معلوماتو سره مالی تاریخ نه متعلق مختلف انتخابي سوالاتو ضرورت وی. 2022 تر اخره پوری صرف یو سوال باندې د سکرین URL بدلولو باندې با سوالونه ختم شي. مکمل کریډټ ریپورت به مخې ته راشي. کریډ ایکسپیرینس 23 دسمبر لای د دې مسلې نه آگاه کړو او ممکنه ده چې 20 تاریخ پورې مکمل خبر واخلي.